په افغانستان کې د 1402 کال په کانکور ازموینه کې شاوخوا 4,000 زده کوونکو ګډون کړی وو چې له ډلې یې شاوخوا 28,000 زده کوونکي دولتي او خصوصي پوهنتونونو ته بریالي شوي دي. د سږ دریو هغو بهترینو له جملې څخه چې ډېرې نمرې ترلاسه کړي دي، یو یې له کابل ولایت څخه عباس دی چې د 350 نمرو په ترلاسه کولو سره یې دویم مقام خپل کړی دی. عباس د پکتیکا ولایت مرکز کرنې اصلي اوسیدونکی دی چې اوس مهال په کابل کې ژوند کوي. د عباس په بریا د هغه کورنۍ، خپلوان او ټولګیوال ټول خوشحاله دي او نوموړي ته مبارکیانې ورکوي. عباس وایي موخه یې دا وه چې د کابل طب پوهنځي ته بریالی شي، خو داسې تمه یې نه وه چې د افغانستان په کچه به دویم مقام خپلوي. نوموړی وایي کورنۍ مې هم راته ویل چې ستا لومړی دا موخه مهمه ده چې د طب پوهنځي ته بریالی شي. کور کې مو پلار مون راته ویل، مور هم او خویندو هم چې مثال دی ته هغه د کابل طب ته کامیابېدو مهم دی، چې هغه خپل اول انتخاب ته کامیاب سي هغه ډېره ښه ده، او هغه نمرو د کورس ازمایشي ته په کتو باندې هغو ته ور کامیابېږي خپل انتخاب ته. نو زړور ورته اوسه او دغه د 10 برترو په نتیجه کې ډېر کیسه کې مه کېږه، که رالې ښه تر ښه، که نه رالې په هغو ځان مه وارخطا کوه چې لا خپل اول انتخاب پاته نه سي، هغه پرې بهتره ده. نو دغه ځای اوس مې ویني هغه د غټې نتیجې تر تاثیر نه ولاندې د امتحان په ورځ باندې مې عادي و. د عباس پلار چې د خپل زوی په بریا ډیر د خوشحالۍ احساس کوي، وایي چې دا د هر پلار هیله او غوښتنه وي چې زوی یې ښه مقام خپل کړي او بریا ترلاسه کړي، خو زیاتوي چې د دې لپاره د موخې ټاکل او زحمت ایستل هم ډیر اړین دي. هر پلار دا غواړي چې زوی ډېر کمالداره واوسي، ډېر ښه عالم واوسي، یا دیني یا عصري علومو کې ډېر کمال ولري، ډېرې زده کړې وکړي. دا د هر پلار غوښتنه ده، د زړه غوښتنه ده، دا فطري ده، له هر سړي سره شته. خو دا چې دغه هدف ته ځان رسوي او د دې لپاره لیږ بډې هم راونغاړي، دا خاني مفت هم نه کېږي، یو څه همت هم غواړي، یو څه به د حرکت هم ورسره کوي. عباس 4 خویندې لري او د 3 ورونو مشر ورور دی. عباس وایي هغه وخت چې زه د کانکور د ازموینې لپاره د آمادګي په درسونو بوخت وم، د کور ځینې زما مسؤلیتونه هم زما کشر ورور جابر ترسره کړي دي. په دغه یو نیم کال کې نور مثال د کور مسؤلیت هم ټول جابر ته پرېښی، ما خاص درس ویل کورس ته به تلم و راتلم. د عباس کشر ورور جابر وایي زه ډېر خوشحاله یم چې عباس 350 لوړې نمرې ترلاسه کړي دي. نوموړی وایي دا د نورو ځوانانو او زما لپاره هم ښه انګېزه ده چې په خپلو زده کړو کې د هغه په څیر زیار وباسو. یقیني زه ډېر خوشحاله یم او دا یوازې ما ته نه بلکې ټولو ځوانانو ته او هر څوک چې هغه درسونه وایي هغو ټوله ته عباس ښه انګېزه ورکړې ده، ښه فکر یې ورکړی، او زه به هم انشاءالله له دې سته دا څومره کوشش چې کوم له دې به ډېر زیات کوشش کوم تر څو خپل درسونه په ښه مخته یوسم. او عباس هم ما سره مشوره کوي، هر وخت راته وایي چې ته باید اساس او تهداب له دې وخت نه کېږدي. کله چې ته په دې وخت کې درس ونه وایې ته نسې کولی په یو کال کې ورې ته ځان عیار کې کانکور ته یوه ښه نتیجه واخلي. د عباس د کورنۍ ټول غړي له زده کړو سره ډېره مینه لري. په دې اړه عباس وایي چې د دې تر شا زما د پلار لاس دی چې موږ ټولو ته یې ښه انګېزه راکړې ده او تل یې زده کړو ته هڅولي یو. او تر دا اوسه پورې درسونه ویلي، نیم زحمت دی را سره کړی او نیم زحمت ما خپله کړی ده. نو تر ټولو خو پلار ډېره مرسته را سره کړې ده او ډېر حمایت یې کړی، یعنې خاص درس ته هڅولی یو. عباس د کانکور پایلو له اعلان وروسته د هغه ښوونیز مرکز په لور روان دی چیرته چې نوموړي کابو 1 کال د کانکور آمادګي زده کړې کړې دي. هلته په تلو د نورو زده کوونکو له تاوده هرکلي سره مخ شو. زیات خوشحاله سوم او ما ته دا ډېره زیاته د خوشحالي ورځ وه چې زه په خپل صنف کې همصنفیانو ډېر زیات تشویق کړم او استاد ډېر زیات تشویق کړم. د کاج ښوونیز مرکز استادان هم د عباس په بریا ویاړي چې
د افغانستان په کچه یې دویم مقام خپل کړی دی. زه ډیر خوشحاله یم چې عباس یو د هغو کسانو له ډلې څخه دی چې د کانکور دویمه لوړه نمره یې ترلاسه کړې ده. نوموړي ته د ژوند په نورو چارو کې هم د ورته لا بریا په هیله یم. د 1402 کال د کانکور ازموینه کې عمومي اول نمره له فراه ولایت څخه محمود دی چې 359 نمرې ترلاسه کړي دي. دویم نمره له کابل ولایت څخه عباس دی چې 350 نمرې او دریم نمره هم له کابل ولایت څخه د عبدالباسط په نامه دی چې 355 نمرې ترلاسه کړي او دریم مقام یې خپل کړی دی.